طالبانو خپله کړې لویه ژمنه ترسره کړل. د پخواني پوځ سرتیري یې په خپلو دندو وګمارل. دا چې چیرته او کله د پخواني نظام سرتیري په دندو ګمارل سوي او کومې دندې ورته سپاري، ویډیو بشپړه تعقیب کړئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو دوستانو. د پکتیا قلي اردو کې د پخواني نظام یو شمېر کسان پر دندو ګمارل سوي. د پکتیا ولایت چاروکي وایي چې د دغه ولایت په 203 قلي اردو کې د پخواني نظام یو شمېر لوړپوړي کسان پر دندو ګمارلي دي. د دوی په خبره دغو ټاکل سوو نوو کسانو تر دې مخکې هم په منصوري قلي اردو کې برحاله دندې درلودې چې له څو میاشتو وروسته بیرته دندو ته راغوښتل سوي دي. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس خالقیار احمدزي په ژواک خبري اژانس ته وویل هغه کسان چې تازه پر دندو ګمارل سوي د هغوی شمېر 10 کسانو ته رسیږي چې له پخوا د امیریتونو په بستونو کې کار کاوه، خو اوس به د دې امیریتونو د مرستیالانو په حیث دنده ترسره کوي. نوموړي وویل په دې بستونو کې د سوق اداري، پیژند، توپچي، لوجستیک، سرطبابت، تعلیم او تربیه مدیریت، مالی مدیریت، عقیدتي او فرهنګي امریت، د مخابرې امریت، د ګارنیزون قمنداني او ځینې نور بستونه شامل دي. د ده په خبره په یادو بستونو کې ځینې داسې هم دي چې د تیر نظام چارواکي بیرته خپل بست ته راغلي او یا د خپلو بستونو معاونین ټاکل سوي دي. خالقیار وویل دغه کسان چې تازه پر دندو ګمارل سوي دوی ټولو ته معاشونه ورکول کیږي او کومې رتبې چې دوی پخوا اخیستې وي هغه به پر خپل ځای پاتې وي. د یادولو وړ ده چې په پکتیا کې په نظامي ادارو کې د تیر نظام ډیری هغه کارکوونکي کار کوي چې اداري او تخنیکي چارې یې پر مخ وړلې، خو خلک غوښتنه لري چې د تیر نظام هغه کارکوونکي هم پر دندو وګماري چې په لوړو بستونو یې کار کاوه. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.